د افغانستان د اسلامي امارت د ناصر بدري قطې مشر عبدالحمید خراساني پاکستان ته سخت اخطار ورکړی او ویلي دي چې پاکستان به له نقشې ورک کړم. وروسته له هغه چې پاکستاني جنرال عاصم منیر د افغانانو بېعزتي وکړل او ویل چې د یو پاکستاني ژوند راته تر ټول افغانستان مهم دی، تازه عبدالحمید خراساني ورته سخت غبرګون ښودلی. دا چې عبدالحمید خراساني پاکستاني جنرال عاصم منیر ته نور څه ویلي، هغه ولې غوسه دی او د چا څخه د پاکستان د بربادۍ امر وغوښتی. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هشدار ما برای جنرال عاصم منیر دویدگستیز وای پاکستان و دولتمردان پاکستان این است که شما سپاسگزار از امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله باشید. اگر شیخ هیبت الله حفظه الله امیر المؤمنین جلو مجاهدین امارت اسلامی را نگیرد، نقشه پاکستان از کره زمین مجاهدین امارت اسلامی میوردارند و نابود میکنند و به زودی انشاءالله تعالی مجاهدین TTP پاکستان دولتش سرنگون میکنند. ما با مردم مسلمان پاکستان مشکلی نداریم، اونها هم تحت ظلم و استبداد و بی‌عدالتی حکومت ظالم و ستمگر کفری پاکستان قرار دارند. پاکستانی ها باید از سرنوشت استعمار کهن انگلیس. عبدالحمید خراسانی وایي که امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده امر وکړي پاکستان به له نقشې ورک کړم. د افغانستان د اسلامي امارت د ناصر بدري قطې مشر عبدالحمید خراساني د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي، زما د پاکستان لوی درستیز جنرال عاصم منیر ته دا خبرداری دی چې تاسې باید د شیخ هیبت الله اخندزاده شکرګزاره اوسئ. که چیرې شیخ هیبت الله اخندزاده مجاهدینو ته اجازه ورکړي نو پاکستان به د نړۍ له نقشې ورک کړي. عبدالحمید خراساني زیاته کړې که چیرې پاکستان ځان اصلاح نه کړي او د کفري قانون څخه لاس په سر نسي نو مجاهدین به د شیخ هیبت الله اخندزاده په امر د یوې ورځې په ترڅ کې پاکستان فتح کړي. هغه زیاته کړې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو بې ادبي او زیاتی بې ځوابه نه پرېږدو. خراساني ویلي چې موږ د TTP د مجاهدینو چې زموږ ورونه دي په ټینګه حمایت کوو او د الله له دربار څخه هغوی ته کامیابي او نصرت غواړو. هغه په پای کې ویلي چې انشاءالله په پاکستان کې به هم د اسلامي امارت نظام د شیخ هیبت الله اخندزاده په امر قائم کیږي او پاکستانی عوام به د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند پیل کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.